قدرمندو دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کچیر خپل کور کې مریض لري او یا خپل مریضان یاست او یا داسې مریض لري چې د هغه له علاج عاجزه سوي یاست او یا د ډاکټر له طرفه جواب ورکړل سوی وي او یا د ډاکټر له علاج سره غواړي نبوي علاج هم په خپل مریض باندې وکړي، نو نن داسې دعا درته ښیمه چې هغه دعا موږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راښودلې ده. ډېره عظیمه دعا ده او ډېرې لویې پیدې پکې شته. تاسو یې خپل هم زده کړئ، خپلو بچو ته یې ور زده کړئ، خپلو زنانو ته یې ور زده کړئ. او که مو په دې دعا داسې عمل وکړل لکه ډاکټر چې نسخه درکوي او عمل ورباندې کوئ، که هر قسمه مرض ولرئ، هر قسم درد ولرئ په جسم کې، الله جل وعلا به صحت ورسره درکړي. یو ورځ عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل و یا رسول الله د ما په وجود کې داسې درد ده نږدې داسې مړ مې کړي. نبی علیه السلام ورته ویل وایي ښی لاس دې راواخله، په هغه ځای باندې یې کېږده کوم ځای چې دې درد کوي، او 3 وارې بسم الله ووایه، فقط بسم الله، او بیا وځلې دا دعا ووایه: اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. الله جل وعلا به صحت ورسره درکړي. عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه وایي ما چې کله په دې دعا باندې ځان دم کړل، الله جل وعلا مې د وجود ټول مرضونه رانه لرې کړل. قدرمندو دوستانو خپله یې زده کړئ، بچو ته زنانو ته یې ور زده کړئ، الله جل وعلا به د هر قسم مرض شفا درکړي.